رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناست. حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی. وی دا یو فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راکوزه شوه، مخکې نه ده راغلې، او د الله نه اجازت وغوښت چې الله ما له اجازت راکړم، په نبي علیه السلام سلام اچو. نو الله ولې اجازت ورکړو دا فرشته په لومبي ځل راغلی، په تا سلام اچوي. نو چې هغې فرشتې په حضور پاک سلام واچو، نو فرشته ورته څه کوي؟ وی الله پاک ما ته ووایي چې ته دې پیغمبر ته ووایه چې څوک یو ځل په تا درود شریف ووایي، 10 ګناهونه به خدای معاف کړي، 10 نیکۍ به وله خدای ولیکي، 10 به وله خدای درجې اوچتې کړي. وی الله فرمایي چې ته د ده نه تپوس وکړه چې ارضي ته اوس خوشحاله؟ نو حضور پاک وفرمایل او اوس خوشحاله شو. یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ته کې ووایي، یو ځل بس 10 نیکۍ 10 رحمتونه خو درته راغلل او 10 ګناهونه دې ورجېدل. 10 نیکۍ 10 رحمته 10 ګناهونه دې رجېدل کېږي، 10 مرتبې دې بلندېږي. د درود شریف ډېر لوی برکات کیسه چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکم. و یو ځل په لاره باندې روان وم، یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شوم. وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی، وی هغه کوی له ورغلم، وی کوی کې برقه نشته. یا خدایه زه څوک یم، د تندې مرم، ګرمي ده، اوبه شته په کوی کې، لاندې برقه نشته. وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې، ماشومه جینۍ وه. وی ما له راله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم. وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه؟ ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري، اوبه په سر وباسم. وی ما ته وی دلره وباسم. ما وی ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې وسرۍ، نو ما له به اوبه راوباسي. وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څه ټکې وې او چوپ یې کړې، او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو ورو راختې د کوی سر له راورسېد. کوی ډک شو. وی ما ته وی اسکه بابا جي کاکا جي، وی اوبه مې وڅښلې. وی چې مې وڅښلې، وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې، اوبه بیا واپس لاړې ویخله. ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه، مې بچې پیری که انسان لورې؟ وی نه زه خو د انسان لور یم، پیری خو نه یم. دا دې څه چل وکړ؟ یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخلله. وی ما ته چې بابا جي دا جادوګر نه، هېڅ جادو نشته، دا څه دي؟ وی دا خو یو مولي صاحب تقریر کو. نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي، او چې کم دې څه حاجتي او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي. نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف وایم نو خدای پاک حاجت پوره کوي. نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو، نو درود شریف مې ووایې اوبه د کوي سر له راغلې. چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووایې اوبه واپس خپل ځای له لاړه. اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري. دا روحاني اسباب چې څومره که نه، دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی. اخو ماشومه وه، بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولۍ ورکړي چې دا ګولۍ وخوره، دې سره د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي. د هغې پوره یقین و، بس عمل پرې کوه. درود شریف او داسې کوي. لاره په سفر باندې روان وي، نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو. چې ناجوړه شو نو قافله ورته نه شو ایسارېدی، قافله ترې لاړه او ده ته یې ویل چې بس ته دې پلار ته کښېنه، اوس دې تلي نه شي او ته یوازې تللی نه شي، نو ته ده ته ایسار شه، د ده خدمت وکړه. قافله ترې لاړه او دی خپل پلار ته ناستې پلار یې ناجوړ او بیمار او مړ شو. څنګه پلار مړ شو، ده پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن و چې خدای پاکه پلار مې مړ شو، دا خو د سفر زندګي ده او سفر دی، دې سره به څه کوو؟
دلته خو زما څوک شته هم نه، دشت و بیابان هم دی. نو ده په هغه پلار څادر واچوه چې نږدې کم کلی و هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه زه مسافر یم، زه او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی، مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کې چې جنازه م پې وکړې او دفن یې م وکړې. خلک ښه خلک وو، وی ضروري کوم ځای دی پلانکي ځای کې ځه مونږ چارې بیلچې کفن درړو، فکر مه کوه ترې پلان له ځه مونږ درځو. دی راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست، پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی و. نو د پلار د مخ نه هغه څادر لر کا پلار ته ګوري، نو چې څادر یې لر کا پلار ته یې وکتل د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی، مخ یې بدل شوی. مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده، خو داسې یو کس دین باندې کېږي په امت من حیث الامت به نه کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی، چې دی بېهوشه شو پرېوته. یا خدای پاکه دا څه شو؟ اوس په خوب کې دی ویني، په دې بېهوشۍ کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان دی؟ وی د الله رسوله پریشانه په دې چې مونږ روان وو حج له یا عمرې له او پلار مې دلته راته مړ شو، دغسې د خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کې، زما د پلار مخ بدل شوی دی، وی زه دې له راغلی، خدای دې له را رسول. کم دی پلار دی؟ اوس دې خوب کې هم دا دی. وی مخ یې کولاو کا څادر مې لرې کړ، وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس د هغه په مخ راخ کړ، چې ریخ کړ د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه ښکلی شو، نورم خشته شو، مخ یې دلنده شو. ډېر زیات خوشحاله شم او رسول الله مبارک ته یم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړه، ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي، دا خلک به څه وایي چې دا مونږ تا خر له راوستو که انسان له دې راوستو، تا ته څه پته ولګېده چې ته راغلې؟ واوره وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو به هغه درود شریف ما له را رسول. او دا ګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف ووی زه یې ډایرکټ په خپله اورم، او چې څوک د لرې ځای نه وایي نو هغه ما ته را رسولی شي، فرشتې را رسوي. او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. دا الله فرشتې په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتې یې ما له را رسوي. او بیا څنګه یې ور رسوي؟ فرشته لاړه شي ورته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی، فلانکی د فلانکی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی. باقاعده فرشتې ورته د پیغمبر مبارک نو ویستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل. وی نن هغه فرشتې د نورو خلکو رو رسول او ویستا د پلار پکې رانله. وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکي علاقې یو سړی و او خوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود وی او را رسېږي، نن خو د هغه درود رو نه رسېده. وی فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی. وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی؟ وی د هغه شکل بدل شوی دی. نو وی زه خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره مدد وکړم، امداد ورسره وکړم. دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو. هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و. نو زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکت دی. خلک د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې لمونځ وکړي، حج ته لاړ شي د بیت الله
مسجد نبی مبارک تلار شیر تمنزو کی او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ قدرېږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوند کوي ډېر وګورئ دا هغې سهار هم ورځي سلام اچوي ماسپښین هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي سلام اچوي ماسخوتن هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دی اورم نو صحابه دې تپوس کړي وقد بلغت الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاخذ اجساد الانبیاء الله په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر غوښې به نه خوري د پیغمبر وجود به نه خوري فنبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدی د روزي ورته ملاویږي نو هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام وایي او درود وایي هلته هم ډېره بېادبي نن سبا کېږي ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر د آواز نه آواز نو چته ډېرې چغې به نه وي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیتونه په جنګلې د پاسه لیکلی دی نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او دا به په خپل کې راولي چې پیغمبر مبارک وسلام او چوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې کوشش وکړي چې ډېر وخت وانه لري چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې مو نه وایي او شور هم نه کوي او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریسټي او تصویرونه وباسي په تصویرونو خو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعضې خلک پکې داسې بل ورځ د ګاډي ته ختېده یو هلک راغی یو تصویر در سره وباسه میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت لو باسم گناہ برکت لگے برکت لو باسم ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو باسم ټولوز هلته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیوګانې جوړي او یو بل ته تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خوا کې تصویر سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده نه ناروا دي او هلته څوک چغې وباسي د چغې به هم نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب به په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ور مخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو سوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام واچي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام به چې السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار دا هغه چې کوم صفتونه دی به وکړي او چې یو قدم ور مخکې شي نو بیا یو بله سوړه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته ده نو په هغه به سلام واچي د هغه به هم صفتونه وکړي بیا خلک لږ مخکې شي مواجهه شریفه نو قبلې ته مخکې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه به سوال نه کوي د هېچا نه به هم سوال نه کوي سوال به په دې ټولو څیزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه به کوو الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې نو د الله نه به سوال وکړي نو هلته ډېر خلک دي او سلام اچي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو ښه سړی او د هندستان نو یو کال حج لته دی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلي تاسو یې کتی شي نو اوس هم چې څوک حج ته ځي نو دوستان وله راغونډ شي نو هغه حج لته نو
یو دوست بل دوست نه تپوسو که تاله سره وړم ستاسو سوال جواب دی نو یو دوست دی نو هغه داسې خراب سړی و د صحابو پسې به بد رد وی نو هغه له ورغې چې هلکه زه حج ته ځم ستا څه دي څه دي په کاري کې دله نه وی زما خو هېڅ هم نه دي په کار نه کزوي ما ته ووایه یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بلکل به وکړم که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی خو لا والله سره وعده وکړه چې دا به پوره کړې چې زما په وس کې ولې به نه پوره کوم وعده ده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وایي زما سلام به هم پرې ووایي د بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلی دی خدایا خلک تا ته معلوم دي بس دی واسطه یم هغه سلام ورته ورسوه او که نومونه درته یاد دي نو ویل یم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي نه د پلانکي نه نو وی چې خپل سلام واچوې نو زما سلام هم په حضور پاک مبارک ووایي نو بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست هندوستان د پلانکي کلي وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي خو تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دی ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجې دله نه راځم دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې هلکه ظالمه دا دې څه وایي چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نشم دا سوال جواب رسول ای ما ته چې تا خو ما سره وعده کړې ده دا زما دا سوال جواب ته ورسول وایي چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورسوم نو دغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ته ووایي وایي مې چې راشه پښتانه خو وایي چې هلکه ستا د چا وجلې نه دی نقل کفر نه باشد دا خو د نقل کوم ما وایي د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکي د پلانکي زوی دی او د هندوستان د پلانکي کلی دی او په تا سلام وایي او د سلام نه پس وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي چې دله راشم خو د ابوبکر او د عمر د وجې دله نه راځم دا زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان دي وی دا مې ووایي وی رالم خپل بلډینګ ته اوده شم سملاستم وی خوب کې خپل کلي وینم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دي او دغه دوست مې مولاړ دی وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي مې چې او صاحب دا سوال جواب راته ده کړی وی نبی علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خولې هغه ګونکه په ګوته اشاره وکړه وی عمر صاحب سره توره د ور مخکې شو او پټس یې ترې سټو او سټ یې تېخ وغورځو تنه دې خوا پرېوته وی زه د خوب راویښ شم وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چېره دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په د خپلو ملګرو خفه شو نور د حالاتو نه نیم خبر وی چې د حج نه واپس رالم خلک ټول مبارکۍ له راغلل وی دغه اشنا مې رانغه وی چې میلمانه لږ په قلار شو نو زه یې لاړم کلي ته چې ما دا دوست بیمار به چې ما له رانغې کلي لږ بیرته وی چې زه ورغلم دروازه مې وواله ښځې اواز راکړه څوک یې مې زه پلان کیم د حج نه راغلیم خو زما هغه دوست ما له ملاقات له رانغې رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم وی هغه دروازې ته شو ما په جړا شو چې هغه خو مړ شوی دی وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې غسلخانې ته ننوتې و باتروم ته متیاز وله رونوته مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ اخر کې م دروازه ماته کړه چې دروازه ماته کړه دننه م وکته نو په غسلخانه کې چا په توره والی و سر ته یو خوا پروت و تنې بل خوا پرته وه خو مونږ ته سړی نه دی معلوم چې چا په توره والی وی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا ورځ ټیم معلوم دی وی چې ولې د خاوند د مرګ ورځ خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقا ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی و وی ما ورته وی چې وهونکې ما ته معلوم دی وی څوک دی ته حج ته تللی وی مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د حضور پاک په حکم یې ته سر والی
او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقع لیکلی درته حواله درکوم هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی و حج له به ته خو وخت به یې تېره پخوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېره اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي اوس خو 78 ورځې تېرې مدینې منورې ته 78 ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي امتي منځ دی چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر مانځله جومات ته ځي او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دي هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه دي څوک مزدورۍ له تلي هغوی ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار نه روزګار شي نو سار خو ټول روزګاري خلک ځکه سا خو حرم ته دی منځ پکې کوي او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته د جنت ځمکه ویلې ده هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي مې چې ما ته ځای وښایي نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه نو بعضې دي خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه عالم چې دی به ته او په نبی علیه السلام مبارک به درود شریف وی او خوش اواز او په ښکلي اواز به یې وي خلکو له به یې خوند ورکو نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه والا ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شه نو باید نو چې څنګه یې بوتو نو مالدار سړی و نوکران دا مفتی شفیع صاحب لیکلی نوکران یې د مخکې نه ورته پې کړي نو هغې کلک ونیو ګرفتار یې خدای زه خو د ډوډۍ له راوغوښتم او کوټې ته یې دننه کړه او ورته ویې شابه جبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایې زموږ اعتراض نشته نو دا په ابوبکر او په عمر ولې وې ژبه یې ترې راوویسته ولې یې پرې کړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلې جوړه کړي هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدي دونه وینه چې سړي جم دی پاتې کړي دله یې ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې مخې ته پرېوت بېهوشه شو وینه تتله بېهوشه شو دی وی په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ولیده وی ما ته وی چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زما نه دا د ژبه لاړه وی حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وزلې وی وله مې ورکړه وی خوله کولاو کړه وی خوله مې وازه کړه وی هغه ژبې هغه مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې وی چې خبرې مې شروع کړې ټیک شوم او راویښ شوم بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه و تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شوم رالم ښه شوق سره مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج له وی په ډېر شوق لګیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لکم مې چې ډېره ښه وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځه بل دلته نه ژبه پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې که زما نه خدای پاک څوک ما نه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو ځای کړي زما خو یو یقین پیدا شو وی چې بویتلم په حقه کور یې وردننه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي لږ خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي د ما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې وکړو لږ نه ډېر او بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشه چې کوټې ته یې وردننه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی شادو غټ بیس غټ دی بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وایي چې دا پېژنې زه څه پېژنم حیوان دی بیزو ده
نر بیز زما ته څه پته لګي وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي راوستی او ما نه ژبه پرې کړې وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړه نو ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت خدای پاک دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم تر اوسه څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړېږي اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به هم وی او د بقی مقبرې ته به هم ځي د بقی په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي د 100,000 نه زیات او احد ته به هم ځي په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي څه خو خیر دی بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي خو تقریبا 80 او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره 2 ملګري په یو ځای دفن دي او یو دی نو خلق ځي د صحابه پیغمبر مبارک به احد ته او بقی ته ورته نو بقی ته تلل او احد ته تلل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه ده اوس له به دی تماشو له به نه دی دلته اوس هم چې څوک مړو له لاړ شي نو تماشې له به نه دی د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې له به نه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړې وه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وی ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړې وې ځکه خلکو به غلط رواجونه کول اوس یې کوې فانها تذکر الاخره دا سړي ته اخرت را یادوي نو قبر لپدې نیت تل پکار دي چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ و نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی عالم و نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی سردار و بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی نو زه به هم یو ځل دې خاورو له راځم نو آخرت به سړي ته یاد شي نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا ده د مکې مکرمې مقبره هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي ده پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر معلوم دی خلک ورته ورځي اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې څوک دننه نه پرېږدي خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه نو فایدې د درود شریف ډېرې زیاتې د درود شریف فایده ګورې حضور پاک ته نه رسي مونږ ته رسي یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ ما ته ډېر نږدې به نو درود شریف د حضور پاک د نږدېکت ذریعه ده د قیامت په ورځ د پیغمبر مبارک ته ډېر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو د الله رسوله څومره درود دله ووایم نو حضور پاک ورته وی چې څومره ویلې شي وایم وی ښه داسې به کوم چې نیم وخت به دله درود شریف ویم او باقي نیم کې به ځان له دعاګانې غواړم وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیاتوالی وکړه نو ښه به وی ښه 2 وخت به تا له درود شریف ویم 1 به دعا ځان له غواړم وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیات درود ووی نو ښه به وی ښه ده الله رسوله به ټول به تا له درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک ورته څه وی بلکل ټیک ده الله دې په دعا خبردار دې دعا به دې خدای قبوله کړي او غم به دې خدای ختم کړي به دې خدای پاک پوره کړي او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوئ مخکې وروسته ورسره درود شریف وایې ښه کله چې کوئ یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منګزاره تلواره دې وکړه نو وی د الله رسوله څنګه وکړم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې به ما درود شریف ووایه نو خدای به دعا قبوله کړي د دعا دپاره 3 آداب په ذهن کې کښېنوي آداب خو ډېر زیات دي خو 3 لومبی د خدای حمد وایه کله هم چې دعا کوې چې نور څه نه یاد دا خو درته یاد دي چې الحمدلله رب العالمین دومره پورې مو وایه د
د خدای حمد بیا ورپسې درود شریف وایه درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه د زړه نه دعا کوئ او په آخر کې بیا درود شریف وایه دعا به قبلېږي که خیر انشاءالله نو درود شریف وایه ښه بعضې خلکو یو پروپیګنډه کړې ده وایي په ناسته به وي په ولاړه به نه څوک وایي لکه په ولاړه دې وایي دا پلانکۍ بیماري په کونډی به دې وایي خوږېږي مې نن سبا خو د هر چا کونډی خوږېږي نو بس بیا به هر سړی وایي چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویلي ځکه مې کونډی خوږېږي دا غلطه ده دا د درود دشمن دی ظالم آداب په خپل ځای دی درود شریف آداب یې دا دي چې ښه یک طرف ته یکسو کښېنه او قبلې ته مخ کوه چې هېڅوک هم نه نو درود شریف ووایه دی آداب دی ښه خبره ده لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وایه یو دا دی چې کوم وختو کې منع یي نو هغې کې مه وایه لکه په اودس ماتې نه ذکر کولی شي نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف هغې کې مه وایه چې بربنډ یې مه ذکر کوه درود شریف وایه نور یو ټیم چې دنه پاتې نشي په هغې کې به په روانه کې مو هغه په ګرځېدو کې مو وایه په حضور پاک درود شریف الله پرې ډېر زیات خوشحالي ښه اوس درته درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واخیستلی شي نومونه یې دوه دي ښه هسې نومونه خو یې ډېر دي خو دا ذاتي دوه نومونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوو کې چې یو واخیستلی شي نو یو ځل درود شریف واجب دی خامخا به وایه که اونه وي ګناهګار شي او هغې کې یو حدیث دی د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو ځل د دې ممبر په دې ړومبی پوړی قدم کېښود نو وی آمین نو چې په دویمه یې کېښود بیا وی آمین نو چې په درېیمه باندې کېناست نو بیا وی آمین نو چا صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو چا دعا ونه لرېده او ستا امین هم واورېد وی په یو پوړی چې مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې د دې مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې هلاک کړي رغم انف رجل پوزه دې په خاورو ککړه شي خدای دې هلاک کړي نو ما وی آمین هلکه دې نه څه معلومه شوه چې مور پلار د چا جمدي وي دې به خدمت کوي دومره خدمت به کوي چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي او که دومره خدمت یې ونه که نو ګورې خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام آمین پې چا ویلی دی حضور پاک نو دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي ټول د مور او پلار قدر کوئ ښه او عزت او احترام کوئ دا چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ږدی پخپو ولې یو دوه لاسونه ږدی مور له په اوږو یو دوه لاسونه ږدی پخپو په دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وخېږي دعا او دغه دعا ډېره زیاته قبلېږي هسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي او چې کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې رشې دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ځغلی مور لوړه لاول مور لوړه د هغې نه پس کور والا لاول کوه لاول پلار لوړه د هغې نه پس وړه او که کوټې ته د یوړل مجبوره بعضې خلک شته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه ړه به یې دعا وکړي دعا دویم څه وی په دویمه پوړه چې کېناستم په دویمه یا درېیمه و خیر وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدې دې خدای هلاک کړي نو رمضان کې به دونه عبادت کوې چې ځان په خدای وبخې که دونه مو نه که نو خیره جبریل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک ویل او په بله پوړه یې څه وی چې څوک ستا نوم د چا مخکې واخیستی شي د حضور پاک نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو دې دې خدای هلاک کړي نو خیره جبریل علیه السلام کړی ده او آمین پہ رسول اللہ مبارک پہ نو دا پیغمبر نوم واغشتلی شي نومونه څو شو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایه ښه اللهم صل علی محمد چې پکې راځي دې ته درود وایي
او که بار بار په یو مجلس کې نوم اخیستی شي لکه یو نعتخوان دی او بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دی ښه ده چې ویل مستحب بلکې بعضې فقها خو وایي چې په هر ځل به واجب دی وایي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغېستلی شي لکه رسول الله شو نبی الله شو نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی ښه درود شریف کم بهتر دی په ټولو کې بهترین درود دا د مانځه درود ابراهیمي دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو درود شو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دویم شو په ټولو کې دا بهتر لیکن هر چی کې چې اللهم صل راځي یا وصل الله ټکي راځي بس دا درود شریف یا اللهم صل پکې راځي یا وصل الله او ډېر مختصر درود وصل الله على النبي الأمي وصل الله على النبي الأمي دا ډېر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي دا ټول ویلی شي یا دا مې چې اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ډېر فائده شو او که ورسره د آله او اولاد ذکر کړل صحابه د ذکر کړل ډېره فائده به شي نو درود شریف به وایو که خیر انشاءالله ټول به وایې ښه او تسبیح ځان لوالی په هغې وایي د نیټونو د موبایلو نه څه جوړوي او چې ماسخوتن سملی نو ټول ملګري یو 100 کرت یا 200 کرته درود شریف وایي کیدی شي د درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار هم وکړي نو درود شریف به وایو که خیر په شریکه ټول یو ځل اوس درود شریف وایه